د جلال آباد ښاروالۍ د یاد ښار په لومړۍ ناحیې کې د 23.6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ښاري جوړښت په موخه د 2 سړکونو د رغولو چارې پیل کړې. دغه سړکونه چې 2 کیلومتره اوږدوالی، 14 متره سور، دواړو خواوو ته ویلي او د سړک منځ ګلدان پکې شامل دي، د ښاروالۍ د داخلي عوایدو لګښت ورکول کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د یادو سړکونو چارې به نږدې راتلونکي کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. نن د جلال آباد ښاروالۍ له لوري تقریبا چې څو میاشتې وړاندې د فیض عامر سړک د مخې د ریاست د مخې سړک چې کار شروع شوی و، نن عملا خریزي جریان لري چې خریزي شروع شوه. دغه خریزي تقریبا چې 1.8 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي، ټول د جلال آباد ښاروالۍ د داخلي عوایدو څخه ورکول کیږي. دغه سړک چې د کلونو راهیسې د خلکو غوښتنه او ارمان و، دا د ښاروال صاحب په ځانګړي هدایت باندې او د ده په لطف باندې نن عملا انشاءالله د دې شاهدان یو چې دغه سړک به په نږدې څو ورځو کې د دې مکمل خریزي ترسره شي. دا سړک او دې ته ورته دغه پروژه کې تقریبا 2 سړکونه نور شامل دي چې هغه د درمسال شاته 2 فرعي سړکونه دي، همداشان د میاسلم پلازې شاته یو سړک دی. دا ټول د دې پروژې برخه ده او دغه ټوله خریزي د اسفالټ دی. بل لور ته د یادو سړکونو د پروژې مسؤل انجینر وایي د سړکونو د رغولو پروژه کې ټول معیارونه او کیفیت په پام کې نیولي دي. دا کوم سړکونه چې فعلا ښار کې د شروع دي د ښاروالۍ د طرف نه د کیفیت په لحاظ انشاءالله موږ د ټول ولس ته درنو ښاریانو ته اطمینان ورکوو چې کوم هغه د انجینرۍ نورمونه دي هغه به په مکمل ډول دلته موږ تطبیقوو او هیڅ خبره به انشاءالله نه دی کېږي. د ښاروالۍ مسؤلین همدارنګه وایي د راتلونکي کال لپاره یې ګڼې پروژې د جلال آباد ښار په مختلفو سیمو کې په پام کې نیولي او بودیجه یې ورته لا له وړاندې ځانګړې کړې ده. تقریبا سږکال موږ د 290 میلیون افغانیو په ارزښت باندې انکشافي بودیجه چې د پروژو لپاره ځانګړې شوې په مختلفو نواحیو کې ترسره شوي دي. دا هم تقریبا د هماغه پروژو برخه ده چې کارونه نیمو نیمچه پاتې دي. سږکال د 1402 کال لپاره د متوازن انکشاف له مخې په مختلفو نواحیو کې موږ پروژې پلان کړي دي، انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې په هغې باندې کار شروع کیږي. خو دا تقریبا د تیر کال پروژه ده او په دې وروستیو کې چې د بارانونو له امله پاتې شوې وه، موږ غوښتل چې له اختر وړاندې دا پروژه پای ته ورسوو، خو دا چې بارانونه وشو په بارانونو کې تاسو ته معلومه ده چې کیر نه کیږي، نو په همدې اساس باندې د هوا د خرابېدو له امله تر دې وخته موږ پاتې یو. عام ښاریان خوښ دي چې اسلامي امارت د بیا رغونې په برخه کې د ولسونو د غوښتنې سره سم د بیا رغونې کارونه ترسره کوي. د دوی په خبره چې یاد سړکونه او ګڼې نورې رغنیزې پروژې په جلال آباد ښار کې د ښاري نظم په برخه کې مهمې دي. د دوی په وینا له کلونو یې د دې پروژو لپاره انتظار کړی و، خو د تیرې ادارې لخوا ورته پاملرنه نه کېده. یو د ډېرو ښو کارونه دی، موږ د ښاروالۍ د چارواکو نه او د امارت چارواکو نه ډېره مننه کوو. خیر دې وي چې د سړک جوړول چې دي دا یو لوی او عظیم کار دی او د ښاري نظم په رامنځته کولو کې ډېره غټه مرسته کوي. د ترافیکي ازدحام کنټرولېږي او دا د هېواد آبادي د ډېر کلونه دلته زموږ شوي، دا تقریبا 10-12 کاله دا لارې بندې وې، شخصي کورونه پکې وو. د نوي نظام پر راتګ سره دا مشکلات رفع شو، سړکونه پراخه شو، دا د قیر کېږي. سړکونه چې مخکې خام وو اول خو دا دی چې موږ به روزانه په میاشت کې بیماران وو، ګرد و غبار و ګندګي وه، یو بد حالات و، حالات ډېر ګډوډ. اوس الحمدلله دا سړک چې پوه شو دا د ښار ښکلا ده، په دې باندې موږ راضي یو. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په پلان کې لري تر څو په راتلونکي کال کې د یاد ښار په مختلفو ناحیو او سیمو کې د متوازن انکشاف په چوکاټ کې خدمات ترسره او د بیا رغونې پروژې پلي کړي چې ورسره به په څنګ کې سلګونو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. سحر ګل، حریت راډیو، ننګرهار.